ما خبره دا شروع کړې وه چې تاسو د علم دا تکل او قرآن پاک ویل او د صحیح ځای نه ترجمه حاصلول د قرآن پاک باره کې راځي چې کتاب لا ينتهى عجائبه داسې کتاب دی چې د عجایب دا ختمېږي نه چې څوک یو ځل ووایي بل ځل ترېنه یو خبره راوځي چې بیا یې ووایي بیا ترېنه یو خبره راوځي بېګا نابله شپه ما د قرآن پاک یو تفسیرونو کې یو تفسیر کې قرآن پاک کې راځي په سورة مدثر کې من شاء منکم فلیتقدم او یتأخر دا همونږ چې څوک مخکې شو څوک وروسته شو مختلف تفسیرونه بیانو یو صاحب تفسیر بیان کړی و او دا تفسیر ما مخکې چېرته نه و کتلی په دې کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې انسان له پکار دي چې په یو ځای باندې ونه درېږي دی له همیشه په حرکت کې که کاروبار کې که په علم کې وي که په روزګار کې که په هر شي کې وي دی له په یو ځای ودرېږي مه چې کله د مخکې تلو ځای وي دی د مخکې لاړ شي او بعض ځای کې به مخکې تلو کې عیب وي نو بیا شاته راشي فلیتقدم او لیتأخر په ودرېدو کې خیر نشته دی خیر چې دی دا همیشه په حرکت کې دی او په ګرځېدو کې دی او مخکې یا وروستو تللو کې دی نو قرآن پاک داسې کتاب دی چې دی عجایب ختمېږي دی چې څوک چا قرآن پاک نه دی ویلی اوس قرآن پاک وایي او که طلب د علم او طلب د قرآن پاک د زده کړې کې نور خو په چا سره داسې عملونه وي چې هغه به دا طلب د علم کې چې کوم مرګ دی د هغه ډېر لوی فضیلت دی او که ژوند دی پکې هغه ژوند هم ډېر ډېر فضیلت دی چې ملایکې ورته وزرې خوځوي او غورځوي او په هغې باندې دی ګرځي